جی ګرانو کتونکو، نن را سره په دغه ویډیو کې میلمه دی د باجوړ د سیمې نامتو شاعر، ادیب، لیکوال، محقق ښاغلی انورنګار صاحب. د انورنګار صاحب سره به خبرې اترې کوو د باجوړ د ګلونو په حواله باندې، چونکې د باجوړ ګلونو یو تاریخي پس منظر لري، نو په دغه باندې د څېړنه کړې ده. د دغه څېړنې په حواله باندې نګار صاحب سره به خبرې اترې کوو. نګار صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره مننه ګلیار صاحب، ستاسو د ټیم چې راغلې او دومره په اهمه موضوع باندې چې په دې حوالې سره اکثر پوښتنې راپورته کیږي، تاسو د دې د پورته کولو او دغه سوالونو تر جوابونو دپاره هڅه وکړه. نګار صاحب، که دا راته ووایي چې هسې خو ډېر خلک دا اوازونه کوي، څوک تیرا ګلونه یادوي او څوک کرمې ګلونه یادوي، څوک باجوړ ګلونه، خو چونکې باجوړ ګلونه یو تاریخي حیثیت لري، د دغه په حواله باندې ډېر دلایل راځي، خو ډېر خلک د دې نه ناواقفه دي چې د باجوړ ګلونه په څه شي مشهور دي. څوک وایي په علماو مشهور دي، څوک وایي په شړشمو، خو د هغې په حواله باندې تا څېړنه کړې ده. نو دغه په حواله باندې که تاسو زموږ کتونکو ته دا ووایي چې یاره د دغې څه پس منظر دی د باجوړ د دغو ګلونو، او تاسو کومه څېړنه کړې ده دغې په حواله باندې ووایي. یو وجه زما په خیال باندې نشي کېدلی، مختلف وجوهات دي. بیا دغه ټول اسباب او دغه ټول عناصر چې دي، نو دا بیا مخکې تجزیې ته او د تجزیې نه وروسته نورې څېړنې ته هم اړتیا لري. تر څو پورې چې زما د معلوماتو تعلق دی، نو لومبی دا ده چې زمونږ دا سیمه چې ده، دا د ګندهاره سیویلایزیشن چې کوم دی، د کوم مرکز چې موږ سوات ویلی شو، نو باجوړ د دغه ګندهاره سیویلایزیشن یو باقاعده حصه پاتې شوې ده. که ته د تاریخ کتابونه ګورې او که ته د جغرافیه کتابونه ګورې، چې څومره کار هم شوی دی چې چېرته هم د ګندهاره سیویلایزیشن د دې سیمې د نقشه جوړه شوې ده، نو په دغه نقشه کې به تا ته باجوړ په هره نقشه کې په نظر راځي. لکه مطلب ډاکټر اشرف خان په دې حوالې سره یو کتاب چاپ کړی دی، شراینز یې چاپ کړي چې کوم بازارونه دي په ګندهاره کې، نو په هغه نقشه کې هم د باجوړو ذکر شته. باجوړ پکې شو دی چې باجوړ د دې ګندهاره سیویلایزیشن باقاعده برخه ده. تا ته دې معلومه وي چې ګندهاره په خپله باندې چې دا د سنسکرت لفظ دی او د دې په پښتو کې معنی ده د وږمو هیواد. اوس چې یو ځای ته د وږمو هیواد ویلی شي، نو دا د دې خبرې ښکاره مظهر دی چې په دغه علاقه کې به ګلونه وي، چې کله ګلونه وي نو وږمې به وي. یو خو زما په خیال باندې دا بنیادي خبره دا شوله چې یاره په دې علاقو ته د وږمو هیواد ویلی کېدو، نو د ګندهاره سیویلایزیشن یا د تهذیب په دور کې به دلته بې دریغه ګلونه ټوکېدل. یو غټه وجه دا ده. خو دا موږ صرف د باجوړ سره ځکه نشو محدود کولی چې ګندهاره سیویلایزیشن په دې ټوله سیمه باندې خور و، نو بیا موږ دا ویلی شو چې بیا خلک سوات ګلونه ولې نه وایي، بیا خلک صوابۍ ګلونه ولې نه وایي، خلک مردان ګلونه ولې وایي، نو صرف یې موږ باجوړ ته نشو محدود کولی. د هغې لپاره بیا نور خپل وجوهات دي. دویم یو کومه سندره چې فرحت په طبعي طور د باجوړ ګلونه، په دغه سندره کې دا سندره طالب ولی محمد په خپل کتاب فتح جنګ کې په 1930 کې چاپ کړې ده. نو دا یو امکان لري چې په دغه سندره کې د باجوړ ګلونه ذکر شوی دی، شاید د هغې نه دا باجوړ ګلونه چې دې ته دا نوم مندلی، دا یو سبب دی. یو سبب دا دی چې دا د راغګانو ډاک چې کوم دی په ټول باجوړ کې ګل نرګس کېږي. په چارمن کې د دې باقاعده یو شا ده، ګل نرګس شا هغې ته وایي، خو پر هغه ډاک کې به په دې ټوله شا دا شړه او په دې ټولو کې به ګل نرګس کېدو. او د روایاتو تر مخه، د تاریخ خبر روم د روایاتو تر مخه، ځکه چې زمونږ زاړه روایت یا زمونږ زړې خبرې دلته خو چا لیک نه دی کړی، خلک چې وو هغه تعلیم یافته نه وو، دومره پوهه نه وه. نو د روایاتو تر مخه داسې وه چې د دې کله دا هندوستان ویش نه و شوی، نو د دې راغه ډاک نه به ګل نرګس تر بمبئی چې دی نو دا استولی کېدل. کله به ریلګاړی ته یا به داسې چې دی نو دا د انګریزانو په دور کې یا به دغه نه مخکې قافلې تللي، دلته به دومره ډېر ګل نرګس کېدل چې هغه به تر د هندوستان د بمبئی پورې چې دی نو هغه به استولی کېدل. نو خلکو به ویل چې لکه د باجوړ نه دا ګلونه راځي، نو باجوړ ګلونه. یو نسبت دام دی او دام ډېر مشهور دی، زما په خیال باندې ډېر زیات عقل ته پرېوځي، چې په 1904 کې زه تاریخ کې تیر وځم، نو هغې لپاره بخښنه غواړم. په پاکستان کې کوم OIC کانفرنس کېده د ذوالفقار علي بټو په دور کې، ارګنایزیشن اف اسلامي کنټریز کوم کانفرنس کېدو، نو په هغه کانفرنس لپاره
د باجوړ نه ګلونه غوښتلی شوي او په سرکاري سرپرستۍ کې هغه ګلونه په هغه کانفرنس کې موښلي شوي او هغه د هغې ګډونوالو ته هم تحفه شوي وو. نو بیا ډېر خلکو دا خبره به کوله په میډیا باندې مراله چې یاره د باجوړ ګلونه. یو نسبت دام دی او دام ډېر مشهور دی. تا ته به ښه پته ده چې کله باجوړ د 1973 کې د دا ځانلې ایجنسي نه وه جوړه شوې نو مونږ د ملکڼ ایجنسۍ برخه وو. نو زمونږ پولیټیکل ایجنټ چې دی دا به په ملکڼ ایجنسۍ کې کېناستو. د دې ځینې به چې کوم ملکان تل دوی ورځن سره مختلفې تحفې وړلې دي لکه یا مطلب کله ګورګورې وړی او کله غوزان وړي. دا خو ما په خپله باندې لکه مطلب د مشرانو نه اورېدلي دي د برنګ د مشرانو نه مې اورېدلي چې موږ به د ځان سره وخت په وخت باندې ګلونه هم وړل. د ریدي ګلونه د شړشم ګلونه د ګل نرګس ګلونه چې دي دا موږ وړي دي. نو بیا به هغې ځي کې خلکو خبره کوله چې یار دا باجوړ ګلونه دي. د دې خاورو د ګلونو هم نسبت دی. لکه یو نسبت دا دی چې په دې متشه کې دا لیوانو کنده کې یو دغه کېږي یو ګل کېږي یو پټی دی په هغې کې یو غانټول کېږي. دا غانټول ساخت او د هغه غانټول رنګ دا د نورو ګلونو نه بدل دی هغه بهر نه مسوري. نو عبدالغني خان دی الله وبخي ارواخاد هغه دا خبره کوله چې ځینو خلکو دا کوشش هم کړی چې یار دا غانټول موږ په نورو پټو کې وکړو یا دې په نورو ځینو کې شو خو صرف دا غانټول په صرف هم په هغه پټي کېږي په بل ځای کې نه کېږي. دغه رنګ په دغه کې چارمن کې الله دې وبخي ارواخاد ډاکټر فاروق د خولې نه ماته دا ویلی شوي چې هلته یو پټی دی د غانټولو د هغې غانټولو ساخت چې دی ساخت هغه د نورو غانټول نه بدل دی. په نورو ځینو کې چې چېرته هم کېږي د هغې ساخت د هغې بدل دی او د هغې په هغه نوم باندې هغه شاه ده. بل که تاسو وګورئ په باجوړ کې نو یو اهم نسبت دا دی چې دلته د ګلونو سره تړلي د زیاترو کلو نومونه دي. لکه دا په نورو ځینو کې هم شته خو دلته به تاسو ته ګوره چې کوم کلي علاقې ته ځي ګل ډیری دا په لوی سم کې دا ګل جانه لکه په ګدامار کې لکه ګل بیلا نو لکه د ګل ډیری خو لکه ډېر زیات چیرې د دې نوم باندې دي. اوس دا ته په یقین سره لکه شینګر ګلو لکه زموږ داسې چې دی کښموزو طرف ته یو ځای دی دا پګل ورته وایي خو ډېر زیات دي لکه مطلب د 20-30 نه وړي زموږ په ځای کې ګلو چینه بتایلي ځای کې. اوس ته په یقین سره نشي ویلی چې دا ټول نومونه دي دا پښتو والا ګلي ځکه چې زموږ اکثر نومو چې دي دا سنسکرت په نوم باندې دي. شاید دا په دې ژبه کې نورو شیزونو ته وایي خو بیا هم دا ویلی شي چې که د دې خاورې د ګلونو سره نسبت نه وی نو بیا د دې د هر کلي کې یو ډیری یا یو ځای ولې په ګلونو باندې موږ نوموو. بل تاسو خبره کوئ یو مشر خبره کوله چې دا ګلونه چې کله پسرلی شي نو دا ګلونه په هر علاقه کې دا کېږي خو دا ګلونه هر چېرته کېږي. که پېښور ورته د ګلونو ښار ویلی کېږي نو خو هلته کرلی کېږي چونکې باجوړ یو داسې زرخیزه خاوره ده چې دلته که تاسو وګورئ هغه کاچه بلۍ او دغه نو په هغه کې قدرتي ده چې پسرلی راشي نو په نورو ځایونو کې ګلونه کرلی کېږي او دلته به قدرتي راخېږي. بلکل د هغې خبرې له تاله زه راځم هغې له زه راځم. یو دا ده چې لکه شړشم به موږ وایلو. شړشم په ټوله پښتونخوا کې ډېر کرلی کېږي صوابۍ کې هم ډېر کېږي مردان کې هم ډېر کېږي نورو ځینو کې کرلی کېږي. خو بقول جعفر خان جعفر چې په باجوړ کې به په هر دریم کال پس په ټوله ځمکه باندې شړشم کرلی کېده او د هغوی دا خیال و د ذمېدارو چې یار دا موږ ځمکې له دمه ورکوو. داسې به ځینو خلکو نسکان او مشنګ هم کرل دا یو قسم له د ځمکې دمه وه. یو بل یو نسبت دا دی چې په باجوړ کې په زموږ په پښتني هېواد کې په هر ځای کې ګلونه کېږي خو لکه مطلب په باجوړ کې تقریبا هر قسمه ګلونه کېږي. لکه تاسو به د قاري شاه محمود صاحب په پوسټونو کې د مولانا خانزي صاحب په پوسټونو کتلي ګل ټقار دا ګل ټقار چې دا د ناوګۍ په دې وچو غرونو کې په دې تورو غرونو کې دومره بې قرته کېږي چې د دې مثال ته په بل ځای کې نشي راوړلی. د هغې نه علاوه مطلب که زیړګولی دی که غانټول دی که ریدی دی که بل ګل دی که بل ګل دی قدرتي طور باندې چې کوم ګلونه په قدرتي طور باندې راټوکېږي نو دا مطلب په ټول باجوړ کې راټوکېږي. هغه اوس بېله یوه خبره ده چې خلکو مطلب په دغه کې په زراعتو کې مطلب داسې دوايان استعمالیږي چې هغه څومره دغه دي ګیا ده یا څومره ګنده بوټي دي هغه ټول د مخې نه وړي نو په هغې کې زوري خبره ده چې هغې به غانټول هم د مخې نه ځي ریدی هم د مخې نه ځي. خو دا یوه خبره ده چې څومره د دې علاقې سره تړلي ګلونه دي د دې بډ سره د دې سیمې سره نو هغه ټول به چې نو تا ته په باجوړ کې میلاویږي.
د سلارزو په بره علاقو کې دومره ځنګلي ګلونه وسم کیږي چې هغه تا ته په نږدې علاقو کې نه میلاږي. یو نسبت زمانه هیر شو د سوما ګلونو. سوما ګلونه لکه څنګه چې راغیر لپاره مشهوره ټپره چې سپومۍ کړنګ وخه راخیجه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه. نو دا به یو ګلو او دا به خلکو د سپومۍ په رڼا باندې ریبو، د هغې نه به یو نشهیز رس ایستلی کېدو. دا ګل چې دی دا به د هغه سوات نه راواله دا چې ټول ملکنډ ډویژن د افغانستانه پورې په یو ټول داسې قزاقستانه پورې دا به کېدو. خو موږ هم چونکې د دغې بیلټ کې راځو نو ضروري خبره ده چې په دغه ګل دا ګل به دلته هم ټوکېدلی. په دغه ګل به نوم باندې سوما یو غر په اوس هم په سوات کې دی او په دې باندې ښاغلي پرویز شاهین صاحب یو کتاب هم لیکلی سوما ګلونه. نو سوما ګل چې څنګه پرې ټول بیلټ کې داسې به خامخا دا په باجوړ کې هم و. نو زما اوس خپل نظر دا دی چې یو علاقه داسې چې هغه د سنسکرت په حوالې سره د وږمو هیواد یې ګندهاری خلکو تی ګلونه وایسي کانفرنس ته وړي، پولیټیکل ایجنټ ته وړي، هر قسمه ګل هم پکې راټوکېږي. شړشم پکې داسې کېږي چې دا پکې بطور فصل په دریم کال باندې خامخا کرلی شوی. په دې کې لکه په چارمنګ او ما لیوانو کنده مته شاکې یاده کړله، په دې کې داسې ګلونه کېږي چې هغه په بل ځای کې نه کېږي. په دې علاقه کې چې څومره ګلونه کېږي هغه خامخا دلته کېږي. نو چې دا ټول نسبتونه موږ رایو کړو نو خامخا موږ به دا په یقین سره دا خبره کولی شو چې د باجوړ ګلونو دپاره یو نه بلکې ډیر زیات پس منظر دی. او دا باجوړ ګلونه یادول یا ویل دا چې دی نو دا موږ که وایو نو دا موږ په فخر سره وایو او د دې زموږ سره د یو نه ډیر زیات دلایل دي. ډیره زیاته مننه د ټیم راکولو، ډیره زیاته شکریه. ګلیار صاحب ډیره شکریه چې په دونه ښکلې خوندوره موضوع باندې تاسو زه لکه یو خبره که تاسو بیا په ریکارډ باندې راولئ او که نه راولئ خو زه درته 2012 خبره کوم چې زموږ سره په پیښور په اسلام آباد کې په یو ټریننګ کې زما سره ملګری مو اجي صاحب زما سره د مولانا وحید ګل صاحب ورور حضرت ګل اجي صاحب زموږ سره یو کس یو ټرینر یو صحافي دا نه منله په 2012 کې نه منله د ریکارډ راولم چې په باجوړ کې د بینګ همي دا زموږ سره په 2012 کې نه منله. زموږ د علاقه په ډز ډوزو په ونی سا پرېدوه وتړه مړکه په دې لپاره مشهوره ده. تاسو دومره هم موضوع راپورته کړه چې باجوړ هم او باجوړ ګلونه هم دي او زموږ لا خلک چې دی نو دا څه د مینې خلک هم دی دا سره ښایست هم دی او دا څه جمالیت د دې لپاره تاسو ډېره شکریه. ډیره زیاته مننه. تشکر جی. جی ګرانو کتونکو د انور نگار صاحب د باجوړ ګلونو په حواله باندې دغه تاریخي او پس منظر تاسو واورېد. تلبري ویډیو پورې د اجازت غواړو. د الله په امان.